صحیح حدیث شریف کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، یعنی دنیا د لږ مودې د پاره د نفع او لذت اخیستلو شی ده، او د دنیا په اسبابو کې هغه ښه متاع صالحه ښځه ده. مګر نن ورځ د دغه نکاح څخه د هغو کارو او رواجو په خاطر چې زموږ په ټولنه کې زموږ په واسطه نشر سوي دي، ډېر ځوانان محروم او بې برخې دي چې هغه کارونه یا د مهر او ولور ګرانوالی دی، یا په کور او کالو زرو او ګیڼو د دونه ډیرو مالو خرڅول او مصرفول دي چې د هر چا په وسه نه وي پوره، یا د ودو په محافلو کې اسراف او د خلقو سیالۍ دي، خاصتا هغه محافل چې په هغو کې د حرامو کارو په خاطر ملاماتونکي مصارف کیږي چې لږ وروسته به په تفصیل سره درته بیان کړم. همدارنګه د بې ځایه غوښتنو او مصارفو په خاطر زموږ د ټولنې ډېرې پیغلانې د خپلې کورنۍ د غریبۍ په خاطر چې د دې اهل هغه د بډایانو پر قسم ودې ته د کور سامان د زوم او د هغه د کورنۍ غوښتنې نسي ورپوره کولی، د دغه دینی انساني او نفساني پوروالي څخه بې برخې او محرومه دي چې د دغسې غریبو ځوانانو او پیغلانو د دغه محرومیت ګناه او آزار د هغو بډایانو پر غاړه دی چې بې له ضرورته فقط د سیالۍ او ځان ښکاره کولو په خاطر د زوی د نکاح یا د لور په ورکولو کې بې محابه او بې پروا مصارف او اسراف کوي، چې د دغه خپل عمل په خاطر په ټولنه کې نور د شر او فساد د رواجولو او عنعنو تاداو ایږدي. نو څرنګه چې بیا غریب خلق دغه بې ځایه او فاسد رواجونه نسي پوره کولی، نو خود یې ځوان اولادونه که نر وي که ښځه د دغه شرعي انساني او نفساني ضرورت څخه محروم پاته سي، چې دغه کار په ټولنه کې د فساد او فحشا د نشرېدو سبب ګرځي. تاسې پوهیږئ چې د دې امت د بیبي د سردار کونین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا ولور شو فقط یوه زغره، او بیا چې دا رضی الله تعالی عنها د حضرت علی رضی الله تعالی عنه و کور ته ورغله، حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې څه شي درلوده؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي کوم وخت چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ما ته راکړه سوه او دا زما کور ته راغله، ما په ټوله کور کې د اواریدلو دپاره بېله یوه د پسه پوست او یوه بالښته چې په خاشو ډک سوی و بل شی نه درلودی. او موږ نن ورځ په خپلو بې ځایه مصرفو او د هغه ډیرو سامانو د رانیولو په رواجولو سره که د زوم د طرفه رانیول کیږي او یا د ناوې د کورنۍ د طرفه و ناوې ته ورکول کیږي، پر غریبو کورنیو ظلم کوو. د قدرت او مال خاوندانو ورونو، زه دا نه وایم چې تاسې و خپلو لونو ته د کور سامان مور کوئ، بلکې پس له واده که ستا لور اړه او یو شي ته ضرورت درلودی، د صلې رحمي په نیت په تدریج سره د دې د کور او ژوند ضروریات ټوله ورپوره کړه. دغه کار پر نورو غریبو کورنیو بد اثر نه کوي او د الله عز وجل په حضور به هم قبول وي. خدا چې تر واده د مخه بې له ضرورته فقط د ریا او سیالۍ، ځان ښکاره کېدو او فخر، نوم او نشان په خاطر ډېر سامانونه رانیول کیږي، او بیا د واده تر شپې د مخه یا وروسته د لوی او شاندارې مهمانۍ په مجلس کې د ټولو حاضرینو په حضور د چکچکو په کولو سره یو شی د لیلام پر قسم د تعریف او توصیف سره ښکاره کیږي. تاسې فکر وکړئ چې د دې څخه مقصد او د هغه نتیجه څه شي ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که چا په اسلام کې یو ښه طریقه کښېښول، تر قیامته پورې به د هر کوونکي د طرفه څخه دی هم په ثواب کې ورسره شریک وي، او که بده طریقه کښېښوله تر قیامت تر ورځې پورې چې هر څوک دغه بد کار کوي دی هم په دا ګناه کې ورسره شریک دی. نو موږ ولې کورانه د نورو خلکو متابعت کوو او خپلو رواجو او مناسباتو ته ناجائزه او ناروا کارونه راوړو؟ هغه غریب سړی چې د لونو پلار وي او دغه مناسبات نسی پوره کولی، اولا خو څوک د هغه لور که څه هم دینداره باعفته او د ښو اخلاقو خاونده وي، او که بیا فرضاً چا وغوښته هغه غریب د دغه مناسباتو د پوره کولو دپاره وغلا
او نورو حرامو کارو وکولو ته اړ سي. ځکه د دغه غریب سړي ښځه چې ناقص العقله او ناقص الدینه ده ورته وایي فلانی او فلانی و خپلې لور ته داسې او داسې شیان ورکړي وه، زه هم ورکوم. او که فرضاً یو څوک په خپله غریبي قانع وي او د لور سامان او اسباب د رواج او عنعنې سره برابر په حرامه نه کي ورپوره، نو د هغه و لور ته تر ډیرو کلو پورې د خواشي د طرفه دغه تانې او لغازونه ورکول کیږي چې خوارکۍ مور او پلار دې هیڅ نه و درکړي. او دغسې خبرې د هلک او انجلۍ د ژوند د تریخوالي سبب وګرځي او په کورنۍ کې مشاکل پیدا سي. خو په حقیقت کې د زوم کورنۍ د ناوې پر کورنۍ د هیڅ شي حق نه لري، ځکه دا د زوم شرعي او اسلامي وظیفه ده چې هم به د ناوې ولور ورکوي او هم به د خپله وسه سره برابر د هغې خواړه، لباس او نور ضروریات ورپوره کوي. خو دغه د خواشیانو تانو او لغازو دغه بد عادات په وجود راوړه. ای هغه خوري چې د خواشي و مقام ته ورسېدې، د الله عز وجل حمد ادا که او د دغه بدو عاداتو څخه لاس واخله. ستا مژور که ستا کور ته شی دروړي یا یې نه دروړي، تا ته څه فایده یا ضرر در رسوي. زوی دې په خپل نوي ژوند راضي دی، هغه ښځه غوښته نه سامان، خو دا ستا د طرفه د شر بڅرکی دی چې د خپل زوی و نوي ژوند ته د اور لګولو په خاطر ور اچوي او د خلقو په آزارولو سره خپل آخرت خرابوي. مژور که دې د سامانو سره ستا کور ته درسي، هغه سامان هم ستا نه دی او نه په تا اړه لري، او که په تش لاس درسي هم یې تا ته ضرر نه رسیږي. خوندو تاسې مه خفه کېږئ، په دې خبرو سره نه زما څوک مقصد دی او نه څوک یادوم. زه پوهېږم چې زموږ په ټولنه کې الحمدلله اوس هم ډېرې شریفې، با ایمانه، تقواداره او د ماړه طبیعت ښځې موجودې دي او سته. دا فقط یاد آوري او د ټولنې د اصلاح لار ده. ورونو په دې باره کې ډېرې خبرې لرم او تاسې هم په پوهېږئ، خو د وخت د کموالي په خاطر تر هغو تېرېږم. او خدای ته وګورئ د دغه فاسدو رواجو مخه ونیسئ. زموږ او ستاسې څخه هر یو مکلفه دی چې د دغه سیالیو څخه یو رواج کم او ایسته کو، نه دا چې هر یو په خپل نوبت سره یو کار پر اضافه کو، چې دا به د قیامت تر ورځې پورې زموږ د ګناهو سبب ګرځي او زموږ پر ګناهو به نورې ګناهونه هم اضافه کیږي. همدارنګه زموږ د رواجو په خاطر د زوم کورنۍ د داسې واده او محفل په جوړولو سره مکلفه ده چې په هغه کې به اسراف، سیالي او د حرامو کارو کول موجود وي، لکه د فلم ډکول، د نر او ښځو اختلاط، په ګران قیمت سره د ساز او سازنده راوستل او بیا په میکروفونو یا لوډ سپیکرو کې د دغه ساز نشرول، چې د دغه کارو په واسطه په ودو کې دونه پیسې خرڅېږي چې د هر چا په وسه نه وي پوره. او دغه کارونه د دې سبب وګرځېده چې ډېر ځوانان د واده کولو څخه مخ اړوي، ځکه د دغسې مصارفو طاقت نه لري. نو بیا هم د الله او د ټولنې د اصلاح په خاطر د دغسې کارو څخه لاس واخلئ.